بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن دی نوی او خاص وظیفه سره زستا سو مخ کې حاضر نن درته محترمو د جمعې مبارکې د شپې د سورت اخلاص یو ډیره خاص او عظیم الشان وظیفه بیانوم. محترمو، ډیره مختصر وظیفه ده لیکن ډیره مجربه او ډیره د کمالاتو نه ډکه وظیفه ده. ډیره خاص او اثر کوونکې وظیفه ده. د ستاسو د ژوند هر حاجتونه چې تاسو ته ناممکن ښکاریږي، الله جل شانه به دستاسو دغه حاجات پوره کړي. زمونږ هغه رونه او خويندې چې د هغوی اولاد نشته یا اولاد شته خو نارینه اولاد نشته، د دې لپاره هم دا ډیره مجربه او عالیشانه وظیفه ده. د دې وظیفې اثر او د دې وظیفې حیران کن کمالات به تاسو ووینئ چې الله رب العزت د دې وظیفې سورۃ الاخلاص کې څومره برکات کې ښودلي دي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ولا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو تاسو تعویضونه پکار وي، تاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، کچری تاسو د عظیم الشان وظیفه ته کول غواړئ نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. زما عزتمندو، انسان لا په ژوند کې په زندګۍ کې مختلف قسم حالات راځي او مختلف قسمه مسایل سره دا انسان مخامخ کیږي، لیکن دا نننۍ وظیفه د جمعې مبارکې د شپې دا خاص وظیفه چې دا ډیره حیران کن وظیفه ده. خالق او مالک به د دې وظیفې په کولو سره د ستاسو ژوند بدل کی. زما عزتمندو، د جمعې د شپې ډیر زیات فضایل دي چې څوک هم د جمعې په شپه باندې دعا وغواړي، د الله رب العزت نه سوال وکړي، نو الله رب العزت د سوال او د دعا رد کوي نه بلکې قبلوي. نو پکار دی زما عزتمندو چې هر یو انسان د الله جل شانه نه وغواړي او په جړه سره دی وغواړي او ډیر په منت او زارې سره دی الله جل شانه نه سوال وکړي، دعا دې وغواړي. ان شاء الله تعالی د دې انسان ژوند به الله جل شانه بدل کی. څه قسمه پریشانۍ کې مبتلا وي، مشکلاتو کې مبتلا وي، دغه مشکل او دغه پریشانی به الله جل شانه ختم کی او دغه تکلیف به ما الله جل شانه ختم کی. ستاسو چې کوم مقصد دی او کومه تمنا ده، دغه تمنا او دغه مقصد به الله جل شانه پوره کی، خو په شرط د دې زما عزتمندو چې دا جایز وي، جایز مقصد وي، جایز تمنا وي او جایز خواهش وي. که څوک د ناجایز د پاره دا وظیفه کول غواړي نو د هغوی د پاره دا اجازت نشته، یا زما عزتمندو بل چاته تکلیف ورسې د هغې د پاره ته وظیفه کې نو دا ګناه ده. بل ته د تکلیف ورکولو د پاره وظیفه نه دی کول پکار، یا د ناجایزو د پاره اعمال کې وظایف کې نو د دې نه ځان ساتل پکار دي زما عزتمندو، ځکه چې دا ګناه کبیره ده. به هر حال زما عزتمندو، د جمعې مبارکې د ورځې او د شپې ډیر زیات فضایل دي. په احادیثو مبارکو کې د جمعې ورځې ته سید الایام ویل شوی دی، یعنی د ټولو ورځو سرداره. زما عزتمندو، د جمعې پر ورځ باندې داسې یو لمحه ده، داسې یو ساعت دی او هغه ډیر معمولی ساعت دی، معمولی لمحه ده. د معمولی مطلب دا دی چې د دې ټایم ډیر زیات کم وي، نو زما عزتمندو چې څوک په دغه ټایم کې دعاګانې وغواړي الله رب العزت ضرور به ضرور قبلوي. لہذا زما عزتمندو، کو د جمعې شپه وي که د جمعې ورځ وي، ډیر د فضیلت او د کمال والا شپه او ورځ دي.
مونږ ته پکار دی چې د جمعې په شپه باندې او د جمعې په ورځ باندې د الله رب العزت عبادت وکړو. محترمو دا په هفته کې صرف یوه شپه ده چې مونږ د الله رب العزت په دربار کې سر به سجود کیږو. قسم مشکلات راځي، تکالیف راځي، په هر حالت کې زما عزتمندو مونږه دعاګانې غواړو او د وظایفو اهتمام کوو. کریم رب زمونږه دا حالات ضرور بدلوي. زما عزتمندو دا وظیفه تاسو د کاروبار د پاره هم کولی شئ. ستاسو کاروبار نه روانېږي، په هغې کې رکاوټ وي، بندش وي، یا ستاسو روزګار نه روانېږي او تاسو دا غواړئ چې موږ له بهترین روزګار او بهترین کاروبار ملو شي، یا زما محترم ستاسو کاروبار شته، ستاسو روزګار شته، خو تاسو غواړئ چې په هغې کې الله رب العزت ماته برکت واچوي، نو زما عزتمندو د دې دواړه قسمه طریقو دپاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. یا زما محترمو د رشتې مسله وي، رشته کې مو بندش وي، رکاوټ وي، تاسو کم ځای کې رشته کول غواړئ هلته کې ستاسو رشته نه کېږي، الله رب العزت په تاسو ته منپسند ځای کې رشته درکړي. یا زما محترمو تاسو رشته کول غواړئ، تاسو دا غواړئ چې مونږ دا وظیفه وکړو، بهترین ځای کې مونږ ته رشته را نصیب شي، ان شاء الله تعالی الله رب العزت په تاسو ته بهترین او غوره ځای کې رشته در نصیب کی. یا زما عزتمندو ښځه او خاوند د خپل منځ کې جنگ جګړې کوي، خاوند د ښځې دپاره هم کولی شي او ښځه د خاوند دپاره هم کولی شي. لہذا محترمو د جمعې مبارکې د شپې دا خاص عمل زه تاسو ته بیانوم، ډیر آسان ترتیب او طریقې کار دی. خو زما محترمو دا خبره یاد ساتئ چې مونږه کم یو عمل هم کوو چې د الله رب العزت په ذات باندې زمونږه کامل یقین وي چې کریم رب زما دا حاجات ضرور پوره کوي، دا مقصد به مې الله جل شانه ضرور پوره کوي، چې دا خبره زمونږه په دل او دماغ کې راسخه وي او مضبوطه وي چې زما دا حاجت به الله جل شانه ضرور پوره کوي. نو زما محترم تاسو د دې هر قسمه مسایلو دپاره تاسو د وظیفه کولی شئ. یا زما عزتمندو داسې رونه چې هغوی بهر ملک دي او هلته کې روزګار یې نشته، کار یې نشته، یا چې کوم د کپنې مشر دی هغه ترې نه پیسې نیولې وي، یا زما محترمو داسې رونه چې هغوی بهر مرد له تله غواړي خو د هغوی په کاغذاتو کې مسله وي، د هغوی کاغذونه نه برابرېږي، نو دوی هم دا وظیفه کولی شي. ان شاء الله تعالی الله رب العزت په د هغوی دپاره بهترین اسباب مهیا کړي. یا زما عزتمندو ستاسو د مال او دولت تنګدستي وي، غریبي وي، محتاجي وي، نو تاسو دا وظیفه وکړئ، ان شاء الله تعالی الله رب العزت په تاسو ته د داسې ځای نه رزق در نصیب کړي چې ستاسو خیال او ګمان کې به هم نه راځي. د دې نه علاوه زما عزتمندو تاسو قرض کې راګیرئ، تاسو دا غواړئ چې دا قرض د جال نه مونږ وزو او مونږ ته راحت او سکون ملو شي، نو زما محترمو د قرض نه د نجات لپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. زما محترمو د قرض ادا کولو دپاره به الله جل شانه ستاسو دپاره اسباب مهیا کړي، د رزق مسله به مو ختمه شي، بې پناه مال او دولت په الله جل شانه در نصیب کړي. و زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته، مکمل طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. زما محترمو دا وظیفه به تاسو د جمعې په شپه باندې کوئ، یعنی چې نن شپې لا کلم څه ټایم نور ډوب شو، د جمعې په شپه باندې نور ډوب شي او د ماښام ټایم شي، د ماښام مونځ مو وکړو نو تر سحر نور ختو پورې تاسو دا وظیفه کولی شئ. طریقې کار زما عزتمندو دا دی چې څه ټایم هم تاسو فارغه شوئ خو چې مکروه ټایم نه وي، یعنی د سحر بانګونو نه پس دا وظیفه دا عمل نه کېږي ځکه په دې کې نفل دی. اول به تاسو 2 رکعاته نفل وکئ، شپې نه چې څه ټایم هم تاسو ته جمعې په شپه باندې مکمل شو نو دا وظیفه تاسو وکئ. اول به 2 رکعاته نفل وکئ، بیا به 100 پیرې تاسو درود شریف وایئ، ښه دا ده چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد درود ابراهیمي تاسو وایئ. د دې نه پس به زما عزتمندو سورة الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 100 مرتبه 100 پیرې به تاسو دا ووایئ. د دې نه پس به بیا زما عزتمندو 100 پیرې تاسو درود شریف ووایئ. د دې نه پس به دعا دپاره لاس پورته کوئ، د خپلو مسایلو، تکالیفو، مشکلاتو، مصایبو د ختمېدو دپاره
زما عزتمندو د الله رب العزت په عاجزه انکساري سره ګلګړه سره دعاګانې وغواړي. یو خو په زما عزتمندو د جمعې مبارک شپه وي او بل طرف له سورۃ الاخلاص چې ټول قران مجید کې بهترین سورت ته، یعنی چې څوک درې پیرې د سورت مبارکه ولولي هغه ته د پورا قران مجید د ختم ثواب ملاويږي. نو زما عزتمندو چې تاسو سل پیرې د سورت الاخلاص تلاوت وکړئ نو بیا تاسو اندازه ولګوي چې تاسو سو قران مجیدونو ختمونه تاسو وکړه. نو زما محترم او ډیر بهترین ټیمونه ډیره بهترین او جامع ترین وظیفه ده، ضرور تاسو دا وظیفه دا عمل وکړئ. محترم امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاوي غم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته